رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په هکله ده او دا یې البته آخرینۍ خپرونه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبا ته ورسید. هغه زموږ وروڼه چې مدینې منورې ته تللي وي نو هغوی به د قبا مسجد ته تللي وي، هلته به منځونه هم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق سره د قبا مسجد ته راورسېد. دا نن چې کوم ځای کې جومات د دې ځای ته راورسېدل. حضرت عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مدینې منورې خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر خبر ترلاسه کړی و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې نه مدینې منورې لور ته را روان دی. نو د دې وجې نه به ټول خلک سحر وختي خپلو بامونو ته او صحرا ته وتل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لارو ته به یې کتل چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړي. هر سهار به وتل، کتل به حتی چې په کتلو به ستړي شول او لمر به په دیو باندې ډیر زیات تیز شو نو واپس به بیرته خپلو کورونو ته راغلل. یوه ورځ یو یهودي په خپل بام باندې د څه کار دپاره یا د څه کتلو دپاره ختلی و چې دې یهودي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په سپینو جامو کې ولیدل. دې ته ښکاره شول او د سپوږمۍ شان رڼا را روانه وه مدینې طرف ته. یهودي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري ولیدل نو هغه ناڅاپه ډیر بېنهایت او اوچت آواز سره دا ویل شروع کړل چې ای د عربو خلکو، دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو. دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو. دا خبره چې کله مسلمانانو واورېدله نو خپله وسله یې راواخیستله او کم ځای کې چې یهودي آواز کړی چې رسول الله په دې لاره روان دی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام استقبال ته یې ورمنډې کړې، د هغه مخې ته ورغلل. علامه ابن قیم رحمه الله تعالی علیه هغه فرمایي چې د قبا اوسیدونکو خصوصا په ځانګړې توګه عمر بن عوف په ډیر اوچت آواز سره تکبیر ویله، الله اکبر الله اکبر نارې کولې. مسلمانانو چې کله د تکبیر نارې واورېدلې نو هغه هم ډیر په اوچت آواز سره الله اکبر ویلې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د استقبال لپاره بهر راوتل. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سلام کول او ګرد چاپیره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه راټول شوي وه. په دې وخت کې په محمد رسول الله باندې خاموشي خوره وه. دا ځکه چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلېدله. هغه وحی دا آیات و فإن الله هو مولا